بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمندو لیدونکو او اوریدونکو او ګرانو هیوادوالو سلامونه او احترامات مې ومنئ. نن 8 اپریل کال 2015 چې د سې شنبې ورځ سره سمون لري ستاسو خدمت کې حاضر یم. نن د جهادي خبرونو ترڅنګ د دوستانو پښتنې ته او په ضمن کې د یو شخصیت متعلق چې پښتنه شوی دغه شخصیت باندې یو ځغلنده نظر چې دوستانو ته معلومات ترلاسه شي. نو لومړی راځم د جهادي خبرونو ته چې ستاسو حضور ته وړاندې کوم. راپور نن راغلی دی خو متعلق دی پرون دی، یعنی ماته لیکل شوی 8 اپریل دی، خو دا قصې دی د 9 اپریل یعنی د پرون دی. 9 اپریل باجوړ ولایت واړه مامون ولسوالۍ پر ډنګسار پوستې باندې مجاهدینو د راکټو او د لیزر ټوپک او د نور وسلو په واسطه حمله وکړه. ځاني تلفاتو نه علاوه یو امنیتي کمره او یو ډرون جهاز یا کمره نسکوره شوې ده. همدارنګه په 9 اپریل شمالي وزیرستان د شوی ولسوالۍ د ټنډي سیمې د سره د ټل او د میرالي ترمنځ سیمه کې پر عمومي سړک باندې طالبانو تالاشي پر مهال ولاړو چې د پولیس موټر راغی. پولیسو خپل موټر پریخود او وتښتیدل. د مجاهدینو په ډزو کې یو پولیس زخمی شوی دی، یو میل ټوپک او یو تفنګچه غنیمت نیول شوی دی او پولیسو د خلکو کورونو ته پناه وړې ده. همدارنګه 9 اپریل جنوبي وزیرستان لدی ولسوالۍ ټیپارغي سیمه باندې مجاهدینو پر پوځي کلا د دراسکو برید وکړ، یو عسکر په نښه کړلی شوی دی. همدارنګه په 8 اپریل نن د ورځې 4:30 بجې او 15 دقیقو باندې شمالي وزیرستان میرانشاه ولسوالۍ پر پیران پوځي پوسته باندې د نارنجکو په مټ برید وشو، ځاني او مالی تاوان ور اړولی دی. همدارنګه په 8 اپریل نن ماسپښین 1:30 بجې شمالي وزیرستان ګړیوم ولسوالۍ کاندي کاکاخیل سیمه باندې مجاهدینو پر پوځ کمین ووهه. 2 پوځي عسکر وژل شوي دي او یو بل ټپي کړلی شوی دی. همدارنګه په 8 اپریل شمالي وزیرستان میرالي ګلشن اډې باندې د ډرون په حمله کې 15 بېګناه خلک زخمی شوي دي. زخمیان د میرالي شفاخانې ته رسول شوي وو، خو حکومت د شفاخانې دروازه بند کړه او زخمیانو ته د دننه د علاج اجازه ورنه کړله. همدارنګه د مجاهدینو د ټي ټي پی ډلې یو اعلامیه صادره کړې ده چې یو کس د نوال په نوم ځان د ټي ټي پی د مجلو او د رسنیو د شوبې مسؤل معرفي کوي او د خلکو سره اړیکې نیسي. دغه بابت نه خلکو ته اطلاع ورکول کیږي چې د نوال په نوم دغه صفحه چې ده یا دا کس چې دی دا زمونږ سره کوم اړیکه نه لري او نه زمونږ استازیتوب کوي. ممکنه دا د استخباراتو د ادارې ګمارل شوی کس اوسي او د ټي ټي پی په نامه لاندې فعالیت کوي او بدنامول کوي. د دنه ځان بچ وساتئ. اوس راځم د یو قدرمن ورور پښتنې ته چې د امیت عاطفي په نامه باندې لیکلی دی چې فاطمي صاحب تاسو د محترم سعید شینواري سره په مرکه کې د فیضاني صاحب نوم واخیسته. دا څوک دی او څه وظیفه یې درلودله؟ که یو څه معلومات یې په هکله را سره شریک کړئ منندوی به مو یم. او دا چون هغه مرکه زما د ژوند په متعلق او کوم سیمه کې چې موږ اوسېدلو د کابل د چلستون د چاردي ولسوالۍ کې په هغه سړک چې سړک تخنیکوم باندې یادېده، نو د یو څه طرف د غاړه د سړک د غاړه د لوګر سیمې خلکو او هغه په نامه د منطقې لوګر باندې لوګریا یادېده. نو دی د هغه ښي لاسته د سړک فیضاني صاحب دی اوسېده او دی هلته ژوند کو. خپله مولانا عطاالله فیضاني په 12 د حمل کال 1902 د هرات ناحیه اول په سیمه کې زیږیدلی دی. د پلار نوم خیر محمد کاکړ د قندهار اوسیدونکی و چې د دوی نیکه چې یعنې د خیر محمد کاکړ پلار شي جمعه خان کاکړ د میوند په جنگ کې شهید شوی و. بیا حکومت د دې د جنگ په د قدردانۍ په توګه باندې د دې د 2 زامنه چې د عطاالله فیضاني پلار شي میا خیر محمد او د دې ورور میا راز محمد د اعزازي رتبه د نظامی ورکړله او د په فرقه د هرات کې الته مقرر کړل او د خپل دغې لپاره هرات ته راغلل.
په هرات کې دوی میشته شول او دلته ژوند کوي چې عطاالله فیضاني د میا خیر محمد په کور کې نړۍ ته سترګې را ونغاړلې. د په 1911 کې د مکتب شامل شو، په 1913 کې د دارالمعلمین ته لاړ او په 1920 کې د دارالمعلمین نه فارغ شو او پس له هغې نه د هرات کې د په عیز د معلم باندې هلته په مکتب کې تدریس شروع کړ او تر 1920 پورې د معلم او بیا حکومت د خپل دندې نه برطرف کړ او په کور کې کېناوه. خپل فیضاني صاحب څنګه یو شخصیت او ولې دغه شهرت یې ترلاسه کړی دی؟ فیضاني صاحب بر علاوه د دې نه چې دارالمعلمین او دی ولې معلم و، دی علوم دیني هم ویلي او په دیني علومو کې ښه برلاسي درلوده او دی په عین حال کې خلکو ته د فقه، د حدیث او د تفسیر درس هم ورکوه او د دې کې د ډېر زیات شاګردان درلودل. د مکتب یو اسلامي مکتب و، د توحید او د وحدانیت مکتب و او دی خلک د دغه لارې ته دعوتول او د سیکولریزم او د کمونستانو او د دې د مبارزو په مخالف باندې د دې مبارزه روانه وه او په ډېر لږ وخت کې دی وتوانېدل چې د ډېر زیات ځان ته شاګردان او سیاسي مکتب خلک پیدا کړي چې د دې د مکتب کسان تر مزار، تر هرات او تر قندهار او تر کابل پورې رسیدل او په هر سیمه کې د پیروانو او د په وخت بغلان ته تله، مزار ته تله او همدارنګې دې ولایاتو کې ټولو کې وخت تېر کړی دی، هلته د خلکو سره دغه کړی دی او هلته د اسلامي تدریس هم کوه. نو کله چې دی بیا کابل ته راغی، د په کابل کې د خپل د مبارزات لپاره ښه لاره دا وګڼله چې د ځوانانو لپاره باید د فکري تغییر لپاره یو کتابتون جوړ کړي او دا کتابتون په کابل کې د کابل پوهنتون د جنوبي دروازې سره دلته یو کتابتون جوړ کړ. په عین حال کې دغه مبارزه چې کوله چې کله به یو غیر اسلامي حرکت کېده د هغه په مقابل کې به ده ودرېده او بیانونه به ورکول، خبرې به کولې او د همدا علت چې د ظاهر خان په وخت کې 6 ځلې ګرفتاره شو چې اول ځل د حجاب مسله چې منځته راغلی وه چې حجاب حکومت د ښځو نه لرې کړ او ویل چې رویلوچي شي، نو د هغه په مقابل کې ودرېده. بیا همدارنګې د کمونستانو حرکتونو په مقابل کې بیا د پانتون د کابل د حرکت کې همدارنګې په 1940 کې د پلخشتي مسجد نه کوم اسلامي قیام په مقابل د کمونستان کې وشو، د هغې مشري دوی په غاړه درلودله او دوی دا کو او په دغه وخت کې د دوی دغه کتابتون چې و، کتابخانه چې وه، دا د پلخشتي مسجد ترڅنګ دوی جوړه کړې وه او د دغه پلخشتي مسجد کې به دوی شاګردانو ته درس هم ورکو، تدریس یې کو او دلته دغه تظاهرات مشري دی په غاړه اخیستې وه او د شاګردانو یې کسان دا کول. نو دی بیا پس له دغې نه دلته ګرفتاره شو. د ګرفتاره کېږي خو د ظاهر خان په وخت کې ګرفتاره کېدل، بندي کېدل 6 میاشتې و میاشتې یا کال به یې تېر کړ، بیا بیرته به خوشې شو. خو دې مبارزې ته د ادامه ورکړله، یو سیاسي مکتب یې فکري په حساب جوړ کړ چې د دې هدف دا و چې یو داسې اسلامي نظام چې هغه په سیاسي فکري طرز عمل باندې کار وکړي او په ده کې په حساب طرف د دې د سیاسي مکتبونو خواته نه بلکې د یو آزاد مستقل د توحید د مکتب په نظریه باندې د اسلامي افکارو ته او اسلامي عقایدو ته کار وشي. په ده باندې د کار کوو. د متعلق باندې دوی ډیر زیات کتابونه هم لیکلي دي، کتابونه یې ترجمه کړي هم دي په ډیرو مختلفو موضوعاتو کې، په اسلامي فلسفه کې، په توحید کې، په فقه کې، په عقایدو کې، په سیاستو کې د مقالات لیکلي دي او د په 4 ژبو باندې یعنی په پښتو، دری، عربي او ترکی مسلطو او د عربي او د ترکی ژبې نه کتابونه هم ترجمه کړي دي. چون د دې مبارزه په دغه ساحه کې ډیر دغه روانه وه. کله چې داود خان نظام ونیو او دلته کمونستانو زور ډیر زیات شو، نو د هغې په مقابل کې ودرېدنه وکړله، قیام یې وکړ او د دې دا سیاسي حرکت او دا داود خان په ښه دغه ونیو، نو د کودتا په تور باندې دا ونیو، بندي کړ او دا زندان ته لاړه او په حبس ابد باندې محکوم کړ چې یعنې په ژوند کې نور دی ونشي وتلی. همدا علت و چې د داود خان په وخت کې حبس ابد باندې بندي شو. نو د زندان نه پس تاسو معلومه ده چې نظام د داود خان نسکور شو، کمونستان راغلل،
د کمونستانو په وخت کې داسې فکری خلک د ژوندي نه پرېښودل، نو د حفیظ الامین په وخت کې په 1950 کې د حفیظ الامین په لاس په شهادت ورسول شو. د ده سره د دې دوه ملګري هم د تهمت د دغه کې داود خان وخت کې نیول شوي وو د کودتا په تهمت باندې، چې یو نوم حاجي محمد سایق پنجوای و چې د قندهار نه و، او بل انجینیر نورالدین جاهد نومېده چې د پکتیا نه و. دا هم د ده سره په دغه حبس ابد کې و او دوی هم په همدغې دغې سره په شهادت ورسېدل. نو دا زما چون هغه وخت زما عمر دومره نه و، داود خان په وخت کې دی کومه شپه باندې دی راغلل، دی ویوړه، چون پلار مې دوی دا پیژنده و، هملته موږ سره په سیمه کې و. نو هلته دا خبره وشوه چې بېګا فیضاني صاحب په کور چاپه ولګېده او فیضاني صاحب ونیول شو او بندي شو. بیا دا په اخبارونو کې هم راغلی و، راډیو کې هم راغلی و. نو د همغه وړکتوب نه دا زما ذهن کې و. بیا چې کله موږ مهاجر شولو پاکستان ته، د دوی هغه فرزند چې و مذهبي صاحب، هغه هلته هم کتابخانه یې جوړه کړې وه، کتابتون یې جوړ کړی و، هلته به د ځوانانو ناستې کېدلې. ما هم پکې یو دوه ځلې ګډون کړی دی، هلته تللی یم، ناست یم او مذهبي صاحب سره نږدې نه لیدلې. بیا مذهبي صاحب د امریکا ته لاړل، مذهبي صاحب او د هغه خور چې د فیضاني صاحب همدغه اولادونه شي په امریکا کې هلته تر ډاکټورا پورې خپل درسونه یې ویلې. بیا په جمهوریت په وخت کې د ریاست جمهوریت د کاندیدۍ لپاره ودرېدل، او اوس هم د اسلامي نظام لپاره فعالیت لري او د هلته کار کوي، او د پیروان په افغانستان کې ډیر زیات دي، موجود دي او د هلته شتون لري. نو د فیضاني صاحب کلیزه هر کال منځل کیږي او د دې نه خلک په حساب دغه کوي، یادونه کوي. هیله ده چې دا برنامه وګورئ، خوښه کوي او دوستانو سره شریکه کوي. تر بل برنامې تاسو په لوی رب العزت سپارم. وما علینا الا البلاغ.